د هلو تخمونو یا SOH برنامه چې د NAI دفتر لخوا د ننګرهار په 4 ولسوالیو خیوي د رنور کامه او بهسودو کې 200 ځوانان تر روزنې لاندې نیولي په دغه برنامه کې ورته د زراعت ښوونې او روزنې او سپورت په برخه کې زده کړې ورکوي چې د یادو 4 ولسوالیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ په لار اچولې وي. په دغه سیالیو کې د بهسودو او خیوي ولسوالیو لوبډلو پایلوبې ته لار وموندله او د بهسودو ولسوالۍ لوبډلې وکولای شول چې د دې سیالیو پایلوبه په خپل نوم کړي. د یاد ادارې مسؤلینو په وینا چې د تورنمنت څخه موخه د سپورت په برخه کې د ځوانانو تشویق او د نشئی توکو څخه د دوی مخنیوی دی. یکی از بخش برنامه‌های ما است که امروز مسابقات برای زنان برگزار کردیم تا اینکه استعدادهای زنان را ما رشد بدیم و در ضمن یک زمینه تشویقی باشه برای جوانان تا بتونن که از راههای معقول اونا صحتمند باشن و از طرف دیگر اونا بتونن که برای آینده خود امیدوار باشن. یاد ځوانان هم له دغه برنامو خوښ کار او وایي چې سپورت صحت ته ګټه رسوي او د نشئی توکو څخه په مخنیوي کې ستر رول لوبوي. دغه لوب ځوانانو باندې ډېر اغېزه کوي ځکه کوم څه هلکان چې په نشئی توکو باندې روږدي وي هغه له ورزش څخه یوازې ورزش چې هغه مخنیوی کولی شي. د دې لپاره دوی څخه ډېر مننه کوو چې موږ لپاره داسې برنامه برابره کړې ده. چې دا د SOH پروګرام نه دی کې موږ ته ډېر زیات بخښونه راکړل شوي چې د چرګانو روزنه او د زراعت بخش پکې همدارنګه نور ټریننګونه پکې چې د سپورت برخه پکې ده چې دا اوس موږ راغلي یو دلته دې میدان ته د سپورت لوبه کوو دلته کرکټ د لوبې دپاره راغلي یو دې دپاره چې موږ د نشئی توکو نه منع شو او د خپل سپورت وکړو چې صحت هم ښه وي. دغې نه موږ ډېر راضي یو ځکه چې موږ د نشئی توکو نه بچ کړو د بې ځایه کېناستلو نه یاد کړي او په دغه کې چې دا موږ ته ډېر ټریننګونه راکړل شوي دي. یو د زراعت برخه ټریننګ دی، د چرګانو روزنه ده پکې او بل د ټورنمنټ دغه دی پکې پروګرام دی پکې د زده کړې برخه دغه دی پکې پروګرام دی. نو دا کم ټریننګونه به چې موږ لوستل هغه موږ عملي هم ترسره کړل. په ورته وخت کې ځایي اوسېدونکي هم دغسې برنامې د ځوانانو لپاره ګټورې بولي. زراعت په برخه کې فعال نه ورکړله، هم د ډاکټرۍ په برخه کې فعال نه ورکړله. د ډاکټرۍ لنډ معلومات موږ ته یو دا وښودل چې خپل ماحول خپل ډیران خپل دغه ګنده په ځای کوي، تاسو صحت منده کوئ. رښتیا موږ په دې خبرو باندې عمل وکړو او موږ انشاءالله صحتمند هم شلو، ورسره ذهنونه هم زموږ فعال شول. د یادونې ده چې د هلو تخمونو یا SOH برنامه د ننګرهار په یادو ولسوالیو کې 200 ځوانانو ته د یو کال په موده کې په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي.